سلامونه، مینه، احترامات قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو، هیله لرو چې جوړ روغ او د صحت کالي به مو پرتني. خوږو دوستانو، لکه څنګه چې پوهیږئ چې زموږ د سټایلش آیډیګانو نن دوهمه برخه ده. نو دوستانو، دا هم چې دوهمه برخه نن شروع کوو د تیر پوسټ په تعقیب او لومړنۍ برخه چا چې نه وي کتلې د همدغه دوهمې برخې په ډسکرپشن کې د ویډیو لینک شته، کولی شي چې ویې ګوري او همداشان مواد هم د ویډیو په ډسکرپشن کې او لومړی کمنټ کې شته. دوستانو، ویډیو ډیره نه ځنډوم، مخکې د ویډیو یوه یادونه کوو که چېرته مو زموږ یوټیوب نه وي سبسکرایب، نو حتما زموږ یوټیوب سبسکرایب کړئ، په څنګ کې د بیل نښان ورسره ووهئ، ویډیو لایک او کمنټ کړئ، او که کومه پوښتنه لرئ تاسې کمنټ کړئ، وروسته به د دې کورس انشاءالله هماغه هم ځواب کړو. نو دوستانو، راځو په ویډیو پیل کوو. ویډیو ډیره نه ځنډوم. نننۍ ویډیو د سټایلش نیک نیم په باره کې ده. نو تاسو دوستانو دلته دغه زما آیډي وګورئ چې کوم دغه ځای کې دوهم ښایسته نوم نه لري. اوس دلته موږ غواړو چې یو ښایسته نوم ورکړو. فرضاً د مثال تاسو به زیات اکاونټونه لیدلي هم وي. دلته زه تاسو ته د مثال په ډول هغه نومونه ښایم. تاسو وګورئ دغه نیک نومونه، دغه نومونه تاسو وګورئ چې آیډي ښایسته کوي. نو دوستانو، نن د همدغه ویډیو ده دغه سټایل دی. راځو په دغه باندې پیل کوو. د هر څه مخکې به تاسو دوستانو چې کله دغه آیډي په دې ډول جوړوئ، رابه شئ پلی سټور ته. کله چې پلی سټور ته راغلئ دوستانو، تاسو به دلته سرچ ته راشئ. سرچ کې به تاسو ولیکئ دوستانو TOUCH VPN ویپن. کله مو چې دا دوستانو ولیکلو، نو تاسو به لږ ورته انتظار شئ. کله چې انتظار شوئ، تاسو ته به دلته یو ویپن راوړي. تاسو وګورئ دغه ویپن دی ما تیار انسټایل کړی دی، تاسو به انسټایل کړئ. اوس به زه راشم اوپن به یې کړم، خلاص به یې کړم. کله مو چې خلاص کړ، لږ به ورته انتظار شئ. دلته په سکایپ باندې کلیک وکړئ، اوکې باندې کلیک وکړئ. له هغې وروسته راشئ دلته بیسټ چوایس. دلته به یو انتخاب وکړئ، یو هیواد به انتخاب کړئ. په دغه هیوادونو کې به تاسو کوم هیواد انتخابوئ؟ سپین هیواد به انتخابوئ، ځکه چې همغه کوم نوم چې دی هغه د سپین هیواد سره تعلق لري. دلته به لاندې راځئ دلته تاسو وګورئ دغه سپین هیواد دی. تاسو به راشئ دغه به انتخاب کړئ. کله مو چې دغه انتخاب کړ، تاسو وګورئ ستاسو ویپن اوس څنګه کیږي، کنیکټ کیږي. لږ به تاسو دلته ورته انتظار شئ. کله چې ستاسو ویپن کنیکټ شو، نو له هغې وروسته تاسو کولی شئ چې بیا همغه نوم هم چینج کړئ. خو د هغې دپاره یوه مهمه ځانګړتیا چې کومه ده، هغه د فیسبوک ژبه ده. د فیسبوک ژبه به هم ورته اړوئ، هغه هم ښایو چې څنګه یې واړوو. یو ځل د ویپن کنیکټ شي، له هغې وروسته به همغه ژبه هم درته یاده کړم. نو هغه هم اسپانیوي ژبه ده. نو تاسو ګورئ چې زموږ ویپن دلته کنیکټ شو. اوس څنګه کوو؟ راځو لایټ فیسبوک ته. د هر څه مخکې به تاسو لایټ فیسبوک ته راځئ. کله چې لایټ فیسبوک ته راغلی، دلته تاسو کتلی شئ زموږ آیډي چې کوم نوم دلته کوم سټایلش نوم نه لري. نو لومړی راځو دلته د ژبه ورته چینج کوو. لانګویج ته به تاسو راشئ په سیټینګ کې. لومړی سر کې چې تاسو راځئ دغه 3 لاینز باندې به کلیک کوئ. له هغې وروسته به لاندې راځئ. لاندې به څنګه کوئ؟ دلته به لانګویج پیدا کوئ. تاسو دا لانګویج وګورئ، دغه لومړی ایکن ای ده. نو په دا لانګویج باندې به کلیک وکړئ. له لانګویج وروسته تاسو دغه لومړنۍ اسپانیش ژبه وینئ، دا به ستاسو دلته وي. ما یو ځل مخکې انتخاب کړې وه. تاسو به دلته لاندې راځئ. ستاسو به په دغه ځای کې وي ملګرو، خو زما دغه یعنې دلته به ستاسو هم موجوده وي دغه ژبه. نو دغه وه زموږ ژبه چې بدله شوه دغه ته، تاسو دلته کتلی هم شئ. نو له هغې وروسته به څنګه وکړئ؟ دلته به راشئ، تاسو سیټینګ ته به راشئ. کله چې سیټینګ ته راغلی، تاسو به د سیټینګ باندې کلیک وکړئ. له هغې وروسته به تاسو دغه انفرمیشن یعنې پرسنل انفرمیشن ته به راشئ. دلته چې کله کلیک وکړئ، لږ به دلته انتظار شئ. له هغې وروسته به تاسو دغه کوم ځای کې چې نوم بدلېږي، په همدغه ایډیټر باندې به کلیک وکړئ. له هغې وروسته به تاسو راشئ دغه لاندنۍ برخې ته. دغه برخه ګورئ تاسو د ادر نمبرز دغه ځای کې به تاسو دوستانو څنګه وکئ؟ هغه نیک نومونه به ما په وټساپ کې هم درته لیږلي وي او په د فیسبوک په ګروپ کې به هم وي. تاسو هغه نومونه نور هم پیدا کولی شئ او خیل په خیل رقم سټایلونه ورکولی شئ. دلته به دا کاپي کړئ تاسو. د هغې وروسته به راشئ دلته به څنګه وکئ؟ دغه به پیسټ کړئ. کله مو چې پیسټ کړل، دلته دا لاندې چیک تاسو وګورئ، دا چیک به ولګوئ. د هغې وروسته به تاسو څنګه وکئ؟ د ګارډر باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې دلته کلیک وکړئ، لږ به انتظار شئ. ستاسو نوم بند شو. اوس ښه، اوس به له دې وروسته تاسو راشئ خپل د فیسبوک اکاونټ ته او تاسو کتلی شئ چې هغه نوم
بند شوی دی. زه دوستانو هغه اکاونټ تر هغې را خلاصوم. دغه دی دوستانو ویډیو مې سکایپ کړې وه تر څو دغه اکاونټ ته زه راشم. دلته دغه دی د اکاونټ دغه نوم تاسو خپله ګورئ دوستانو. اوس زه غواړم دغه نوم مې نه دی خوښ هغه بل یو ورته بدلوم. اوس په تاسو راشئ چې کوم یو ورته بدلوئ تاسو به همغه یو انتخاب کوئ، کاپي به یې کوئ. له هغې وروسته به تاسو څنګه وکړئ لایټ فیسبوک ته به راشئ. په لایټ فیسبوک کې به همدغه انفارمیشن ته بیرته راځئ. ښه کله چې دلته راغلی ویپن مو باید کنیکټ وي او ژبه مو باید اسپانوي ژبه وي. له هغې وروسته به تاسو بیا هم دغه ځای ته راځئ کوم ځای کې چې نوم بدلېږي. بیا به تاسو د لاندنۍ برخې ته راځئ. کله چې دلته راغلی دلته تاسو اوس چې کوم دوهم نوم ورته راخیستی وي هغه مه انتخاب کړئ، چک ورکړئ، ګارډر باندې کلیک وکړئ. زیاتره دوستان وایي چې دغه زموږ نه بندېږي. هغه علت دا وي چې ویپن یې نه وي انتخاب او د فیسبوک ژبه یې نه وي اوښتې. نو اوس تاسو وګورئ دلته دغه و. اوس ریفریش ورکوو ګورو چې کوم دی. اوس تاسو وګورئ دلته دغه بدل شو. نو دوستانو دغه دی تاسو نور نیک نومونه هم ورته بندولی شئ. انشاءالله زه په راتلونکي کې نور نومونه هم درته را پیدا کړم او همدغه ګروپ کې به یې در سره شریک کړم. نو دوستانو دغه تر ټولو علت مهم علت یې دغه دی چې تاسو باید د فیسبوک ژبه هم ویپن هم کنیکټ کړئ، د فیسبوک ژبه هم واړوئ. اوس دلته بیا څنګه خپله ژبې ته بیرته راوړو تاسو به دلته په دغه ژبه کې ایډیوما باندې کلیک وکړئ. کله چې دلته کلیک وکړ نو تاسو به څنګه وکړئ دلته به انګلیش پیدا کړئ. کله مو چې انګلیش پیدا کړ په هغه باندې سیده کلیک وکړئ بس تاسو ژبه بیرته انګلیش ته څنګه شوه واوښته دوستانو. نو دغه به دوستانو ویډیو چې تاسو راسره ولیدله او همدغه طریقه وه. نو انشاءالله تر بلې ویډیو او تر بلې برخې پورې مو په رب سپارم. ښې چارې ښه وختونه.